وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب كشف الشبهات د مشرکانو د شبهاتو جوابات او وضاحت د دې مبارک کتاب د شرح په سلسله کې نن څلورم درس دی او څلورمه ناسته ده. بعض ابتدایي خبرې بیان شوې وي او د مؤلف رحمه الله د بعضو خبرو هم وضاحت شوی. أغدا وإعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. پوش پا دی باند اللہ دی پتا رحمو کی چی توحید دیتا ہوئی چی دا اللہ یک یوازی بندگی وشی و اللہ دی یوازی دا بندگی حقدارو گنلیش. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. او دا ټولو پیغمبرانو دین دی، هغه دین چې په هغې سره الله دا پیغمبران خپلو بندګانو ته لیږلي. فاولهم نوح علیه السلام، اولنی نوح علیه السلام پیغمبر، ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الله لیږلی خپل قوم ته چې کله هغوی د نیکانو خلکو په باره کې غلو شروع کړه. اغا نیکان خلق دغه ود، سواع، یغوث، یعوق و نصر. دیزی پوری خبر شیو، ده هر خبری پورا وضاحت شیو. اولنی پیغمبر اللہ دی ازمکی ترا لیگلو نوح علیہ السلام. اغم ده توحید ده پارا چی کل ده اغا قوم ده توحید لار پریخو ده پا شرک کی اختشو پا ناروا کارونو کی، نو رب العالمین و تا نوح علیہ السلام را لیگلو. دلتا بیا منگ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرو چی پا ست طریقی سر دا نوح علیہ السلام پا قوم کی شرک را غلو. ایک دم اغوی نو مشرکان شیوی چی بس ایک دم پا شرک واقع شو، بلکہ رو رو شیطان دا شرک پا دروازه باندی ورننویستو دا شیطان طریقه دا. التا مک دا فائدہ ذکر کرو چاگ روایت کی دا دی فلما تنسخ العلم، او پا روایت کی دا دی فلما نوسی العلم عبیدت. چی کل علم ختم شو، دا وحی اغا علم او دا دین علم ختم شو، نو دا دی نیکانو خلقو بندگی شروع شو. دا فائدہ مک ذکر کرو ترشیو درس باخرہ کی چی ہر کلتا پا یو معاشرہ کی، پا یو قوم کی، پا یو ملک کی، پا یو علاقہ کی دا شرکیات و خزعبلات و دربارون و درگاون و پیری موریدی و دا کسی دی ولی دی. نو دی خبر بانی مضبوط یقین ساتا چی دا خلق دا قرآن و دا حدیث حقیقی علم نا دا خلق لری پاتی شوی دی. ذکر خودی پا دی کارونو کی اختی دی که دی نیشی چی او سڑی دی پا قرآن باندی پوئی، پا حدیث دی پوئی، پا صحیح معنو سر، پا صحیح طریقے سر، او دا عقیده دی گڑا وڑی، او دی بیام غیر اللہ تا سجدے لگئی او غطرہ مدد شوی باغ کارونو کی چی باغی بانی صرف اللہ قادر دی، دا کی دی نیش. کل چی میں قوم دیسی کول دا سر علم نیش دی، او دا علم کمیرے دا چیزاؤں پر دی ملکونو علاقو کی تاسوینی چی دا بازو خلکو دا غلطی عقیدی دا علم دا کمی دا لاسه دی، علم ورسر نشتی. باباگانو تو گراو، درگاونو تو گراو، دربارونو تو گراو، تاویزونو تو گراو، کوڑو منترو تو گراو، غلطو نظریاتو، نور غلطو عقائدو تو گراو، دا طول دا جہالت تلاس. دا دی بنیادی وجہ خلکو سر دا قرآن و حدیث پوه نشتی. قرآن طول توحید و توحید دے، لکہ امام ابن القیم رحمه اللہ دا خبر کردی دا وی قرآن چی روالی طول توحید و توحید دے، ہر ذکر توحید بیان شوید.
که یو سړی و چې زما د توحید په موضوع باندې کتاب پکار دی او ما له یو ښایسته کتاب راکړه زه دې درسونه کوم زه بیانونه کوم دا قرآن راوالی که شروع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا توحید دی چې پناه به صرف الله ته وړي الله پورې به یې نیسي بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نوم د الله الله معنی معبود اله چې بندگی به صرف د هغه کېږي الرحمن الرحیم دا توحید د اسماء و صفاتو د اجلال الله نومونه دي الحمد لله رب العالمین ټول د کمال صفتونه خاص د الله دپاره دي هیچ چا دپاره د کمال صفتونه ټول نشته که یې باز به یي خو ټول نشته دا توحید دی که نه او بیا دې سیزه اخرنی صورت په قرآن کې قل اعوذ برب الناس ووایه زه پناه نیسم په هغه رب پورې چې هغه د انسانانو رب دی ملک الناس د دې انسانانو باچا دی اله الناس د دې انسانانو د عبادت حقدار دی دا توحید دی که نه شروع ته وګوره توحید دی انتها ته وګوره توحید دی منځ کې توحید دی ټول قرآن توحید او توحید دی دا نشي کېدی چې یو سړی دی په قرآن باندې په صحیح طریقې سره پوه شي او د دې عقیده غلطه وي که څوک دا وایي چې دا کومو خلکو چې غلطې عقیدې دوی خو هم قرآنونه وایي وایي صرف وایي هم نه دورې هم کوي تفسیر هم ګوري او درسونه هم کوي هر څه کوي خو په دې نیت یې نه کوي چې الله ته موږ له هدایت راکړي په دې نیت یې نه کوي دویم هغوی مجبوره دي د هغه نظریونه او د هغه عقایدونه چې کومې د پلار نیکه نه زده کړي دي نو ځان نه سیده کوي د قرآن آیتونو ته بلکې د قرآن آیتونه سیده کوي خپلې عقیدې ته لکه اوس یو سړی دی قرآن کولی آیت پکې ولیدو هغې کې یو مسله یې زده کړه ده کې غلطي شتي نو دی به اوسې چل کوي چې مؤمني دی به ځان د آیت ته سیده کوي آیت به نه تاوی راتوي آیت به خپل ځي خو دی به ځان راتو کي د آیت ته د دې ګمراه فرقو څه کار دی دوی قرآن او حدیث دواړه هغه تاوی راتوي چې د خپل مذهب سره برابر کړي د خپلې عقیدې سره برابر کړي د خپل منهج سره برابر کړي د خپل مسلک سره برابر کړي لکه اسی مثال دل درکم دا صوفیه حضرات چې کوم دي دا الله چې کوي الله 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 هو په دې کې اخته دا بالکل بدعي ذکر دی قرآن او حدیث کې دې سره تذکره نه راغلی په دې ډېر دلایل دي چې دا ناروا طریقه ده د دوی خو موږ هغې نه ځو یو مثال دوی یو دلیل دا بیانوي وایي دا ذکر جایز دی ښه څه دلیل دی په دې باندې وی الله وی چې قل الله ته وایه الله قل الله ته وایه څه الله دا شتي دا بلکل په قرآن کې شتي خو اوس عامي سړي ته دا خبره بیان کړي ځکه دا عوام موږ ته وایي نو موږ څه وکړو دا شی بند دی که اوسې چل دی ویې ګوره ځکه دا عوام دا خبره کوي وی آیت هغه هم وی حدیث هغه هم وی ځکه موږ وایو چې هر آیت ویونکی رښتینی خو نه دی په خپله مسله کې کله داسې هم کېږي چې دا دلیل دا خبره حق وي خو د ده مطلب ترې باطلي خو د دې څه مطلب دی قول الله دا عوامو ته ووایي او په دې باندې قرآن کې دلیل دی قول الله پلانې آیت پلانې سورت پلانې اوس کته خبره ثابته شو نه علماو ته چې واپس شي دی به ته پته ولګي اصل کې قرآن کریم کې دا آیت دی قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى د دوی نه تپوس وکړه د دې مکې د مشرکانو نه چې په موسی علیه السلام باندې کتاب چا نازل کړی و لکه د مکې مشرکانو د قرآن نه انکار کو که نه
نو الله ورته ووایه تپوس دي وکړه داسې اولنی کتاب خو نه چې نازلېږي ولې په موسی علیه السلام کتاب نه و نازل شوی چا نازل کړی و هغه قل الله نو بیا ورته ووایه الله اوس ګوره ټول آیت پاتې شو صرف دی ځای ترې راواغوستو قل الله ته وایه الله دې ظالمانو څه چل وکړو هغه آیت یې تاو راتاو کړو کټکوټي کړو او د خپلې عقیدې سره برابر کړو د خپل منهج او نظریې سره برابر کړو خبره ما دا کوله چې هر ځای کې دې غلطې نظریې او غلطې عقیدې والا خلک ولیدو نو پوه شه چې د دوی سره علم نشته او که علم ورسره هغه دغه علم دی تاویل ماویل قیل او قال د بزرګانو قصې منګړت روایت منګړت قصې غلط استدلالات حدیث به صحیح قرآن آیت به بیان کی چې هغه به قرآن کی خو دی به استدلال غلط کوي او مسله به داسې نه وي په دې باندې نور هم ډېر مثالونه وي چې دوی څنګه د قرآن په آیتونو کې لوبې کوي خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي زما د خبرې مقصد دا او د فایدې ته ما اشاره کړې او تېر شوي درس کې خو بیا مې بیان کړی ځکه چې قیمتي مسله ده چې کله د قرآن او حدیث علم ورک شي په یو قوم کې په یو معاشره کې په یو ملک کې په یو ځمکه باندې نو هلته به شرک بدعات خرافات ناروا عقیدې ناروا کارونه دا ټول پکې عام شي شیخ رحمه الله دلته دا خبره وکړي چې د نوح علیه السلام په قوم کې چې کله شرک پیدا شو الله ورته نوح علیه السلام راولېږه دلته بله فایده راته یاده کړم په دنیا کې چې څومره شرکونه کېږي څومره دا ټول دوه قسمه شرکونو ته واپس کېږي یو هغه شرک چې تعلق ساتي د ارواح الصالحینو سره د نیکانو خلکو ارواح مشرکان په دې پورې نښتي یا د ستورو ارواح لکه د نوح علیه السلام په قوم کې چې کوم شرک دی د دې تعلق د څه سره دی د صالحینو د ارواحو سره د ابراهیم علیه السلام په قوم کې شرک هغه ستورو د ارواحو سره تعلق ساتي اوس کېدای شي څوک درته پوښتنه کړي چې ولې په ستوري کې روحي چې ته د ستوري د ارواحو سره تعلق ساتي هغوی به داسې چل کوو چې د دې ستوري شکل به یې جوړ کړو بوت به یې جوړ کړو نو بیا به هغوی دا وي د دې ستوري کومه روح چې ده او روحانیت هغه راځي او په دې بوت کې ورننوځي نو ځکه یې موږ بندګي کوو ها سبحان الله کله چې دوی دا کار به کوو او اوس هم چې کوم مشرکان د ستورو او د نور او د سپومۍ عبادت کوي یا بوتانو ته پراته دي شیطانان د دوی سره خبرې کوي لکه کله شیطان راشي د نیک انسان د روح په شان چې وي دا هغه سړی دی چې تو ته پروت یې پلانیه لکه یو سړی اوس ورغی یو بوت له او دا بوت د نیک انسان په شکل جوړ شوی دی دا خبره مې یاده کوي چې د مکې مشرکانو ګوره صرف د بوتانو بندګي به نه کوله چې دې کاڼي ته پراته دي او هوښیار خلک دومره قمقل هم نه و چې صرف کاڼي ته پراته دي خو د هغوی دا نظریه و چې په دې کاڼي کې د دې نیک سړي هغه روح راځي دې ته هغوی پراته وو اگر که دا خبره غلطه ده خو صرف کاڼي ته خو هغوی نه و پراته چې صرف یې بوت جوړ کړی هغې ته پروت دی تش د لرګي بوت دی او د کاڼي هغې ته سجدې لګوي نه د هغوی دا نظریه وه چې دا روح د دې نیک سړي هغه راځي او په دې کې ورننوځي نو بیا شیطان کله داسې هم کوي چې خبرې شروع کړي خبرې شروع کړي د دوی دا ګمان شي چې دا هغه نیک انسان روح ده کوم ته چې موږ را مدد شوی د کوم نه چې موږ خپل حاجتونه غواړو عقیدې ښه مضبوطه شي او دا د الله امتحان دی شیطان یې ذات پرېښودی شیطان چې کله ابلیس چې کله آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله په هغه ټیم هغه ښه صفا ویلي چې یا الله زه به ستا بندګان ګمراه کوم
او د هر طرف نه به راځم، د ښی طرف نه، د ګس نه، مخې نه، شا نه، د هر طرف نه به راځم، زه به دوی ګمراه کوم. الله بیا هم پرېښودی. ولې پرېښودی؟ دې ته امتحان وایي. که چېرته شیطان، ابلیس او د ګمراهۍ د اسباب نه وی، د بېدینه خلک نه وی، نو بیا زموږ د ایمانونو هم پته نه لګېده. بیا خو به ټول مؤمنان به ټول به نیکان خلک وي. خو رب العالمین ابلیس هم پرېښودو، فتنې هم پیدا کړي، د دنیا یې فتنه وګرځوله، زنانو ته وګوره، مال ته وګوره، او بیا به سیدي سیزا. دا ټولې خبرې دې دپاره چې د ایمانونو پته ولګي. که دا امتحانونه نه وي بیا د ایمان پته نه لګي. نو امتحان دې دپاره دی چې د مؤمن او د مشرک د منافق پته به کې ولګي، د چا عقیده د توحید ده او د چا نه ده. اوس شیطان له الله د طاقت ورکړی، هغه کله د نیک سړي په شکل کې هم راشي، داسې هم کولی شي. دا طاقت الله پیریانو له ورکړی دی چې د شکل بدل کړي، صورت بدل کړي. یو سړی به یو درګاه ته پروت وي، سجدې به لګوي هلته چې دلته جي پلانې صاحب خښ دی، او زه هغه ته چغې وایم او هغه ته را مدد شوی یم او د هغه روح دلته راځي. او بل چې وګوري دغه شیطان د هغه په شکل کې د خواله راشي او وي ستا خبرې موږ اورو، ته چې کومې چغې وایي هغه موږ ته رارسي او دا خبرې ورته وکړي، د هغه عقیده باندې ښه مضبوط شي. دغه شان کله شیطانان د ستورو په ژبه باندې هم خبرې کوي، چې دا څوک چې د ستورو بندګي کوي او د نورو د سپومۍ کوي، چې دی هم په دې خپله عقیده باندې څه شي؟ مضبوط شي. دا ټول د الله امتحانات دي. سبحان الله کله داسې هم کېږي چې یو سړی به د الله نه به یو شی غواړي او د الله په هر کار کې حکمت هغه له نه ورکوي. بیا دا سړی عقیدې کمزوري، عقیدې غلطوي، خلک ورته هم ووایي، او صرف د خلکو په وینا باندې چې عقیده نه ګډوډه کېږي، خو دا سړی په خپل هم ګډوډي. چېرې ته داسې کار وکړه پلاني بابا له لاړ شه. او دا زنانو سره ډېر کېږي. زنانو زموږ د پښتنو زنانه اکثر عقیدې ګډوډې دي، دا حقیقت دی. اکثرو عقیدې ګډوډې دي. نو دې زنانې د مثال کې بیماري ده. نورې زنانو له دا مشوره ورکوي، هلته پلاني ځای کې زیارت دی او هلته چې سړی ورشي او د هغه ځای ګټې چې وسټي او مالګې وسټي او دا خاورې په ځان پوره کېږي، ښه کېږي. دا زنانې چې هلته لاړې شي او دا کار وکړي، الله یې ښه کړي. دا اوس د الله لوی امتحان دی. د چې هلته لاړې شي الله یې څه کړي؟ ښه کړي. یو خو چې د ایمان پته یې ولګي، دویم چې په دې خپله غلطه عقیده کې ښه ورننوځي، ځکه چې د الله سره دشمني کوي. نو کله ګوره داسې هم کېږي چې یو سړی یو ځای ته ورشي، دربار، درګاه، بوت خوال، هر ځای له چې ورغی، هلته کار وشي، هغه کار وله الله کړی، خو دا امتحان دی د الله. هغه کار وله چا کړی؟ الله کړی، خو دا امتحان دی. بله خبره دا ده، حدیث کې دا راځي چې یعنی چا چې یو شی غاړې ته واچو، لاس ته یې واچو، یا د یو شي سره عقیده جوړه کړه، وکیلی الله یې هغې ته پرېږدي. د ده عقیده بیا صرف په هغه باندې جوړوي. لکه زمونږ یو کلیوال خبره کوله، مشر سړی دی، مشر پخوا خو دا قیسې ډېرې زیاتې وی زمونږ میخه نه ودرېده، بلکل نه ودرېده. ډېرو خلکو کوشش وکړو چې ورشي پۍ ته ولشي، خو هغه ځان ته یې څوک نه پرېښود. نو یې زما مور ماته ووایي چې ته دې پلاني سابق صاحب پسې ورشه او تعویض ترې راوړه، او د هغه تعویض کار کوي چې دې میخې ته یې واچو. وایي ما خو دا قیسې نه منلې، خو هغه راپورې نښته. وایي ما چې پیسې راکړه، او خاصې تعویضونه خو نه لیکي، داسې ښه سړي زامن خو نه دي، خو هغه هم خپل تجارت روان کړی. وی پیسې ته ما واخیستې او بهر ته ووتم، او یو خالي پاڼې مې راواخیسته او په هغې کې مې هسې کرښې مرخې ایسې راښکولې، او بیا مې هغه په کپړه کې بند کړو، ویې مې وړه او پیسې وی ما وخوړې. وی ما ورته چې دا تعویض دی سابق صاحب لیکلی، وی هغه یې میخې ته واچو، میخه ودرېده.
اوس دې ته ګوره وی ما ته وی چې ګوره ته خو نه منې دا بزرګان او دا تعویضونه ودرېد څومره زور دی د سابق صاحب په تعویض کې څومره زور دی وی ما ورته چې دا د سابق صاحب د تعویض زور نه دا زما د تعویض زور دی دا ما لیکلی اوس ته دې ته وګوره خو د دې یعنې عقیده جوړه شوې ده اصل خبره دا ده چې د دغه سابق صاحب د تعویض سره عقیده تړلی شوې ده ځکه هره خبره کې بیا دا به دغه تعویض زیاتوي دغه شان چې د چا د الله سره عقیده تړلی شوي که نه نو هغه ته په هر ځای کې الله رایاتي او چې څه کار کېږي وی وګوره زما رب وکړو ځکه چې هلته عقیدې د چا سره تړلی شوې ده د الله سره تړلی شوي نو خپلې عقیدې په الله پورې مضبوطې تړلې وساتئ نه تعویضونه څه کولی شي نه باباګان او پیران او مریدان چې الله یو کار نه یې غوښتلی که نه او د ټوله دنیا را جمع شي نو هغه کار تاله نشي کولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی ځکه د موحدینو عقیدې ته وګوره دوی په عقیده کې دا خبرې نشته الحمدلله زمونږ ګوره زړه بلکل په ارام دی په دې مسلو کې ښه سکون او اطمینان ژوند تېرو څنګه لکه موږ دا قصې نه کوو چې هغه پلانې مې ولیدو هغه سپېره مخ واله یو ورځ مې بده تېره شو دا قصې موږ سره نشته دا قصې نشته چې یاره هغه پلانې راغلی او هغه سپېره دی او هغه دلاسې کار زما خراب شو دا قصې موږ نه کوو دا قصې زموږ نشته چې کارغه آواز وکړو سپي وغپل تور سپی مخې ته تېر شو پلانې شی تېر شو او هغه تېر شو او ښی سترګې مې رپېږي او ګسه رپېږي او پلانې کارو شو پلانې کارو شو د دې ټولو قصو نه موږ دمی ولې ځکه چې زموږ دا عقیده ده چې څو پورې الله یو کار نه غوښتلی هېڅوک یې نشي کولی او چې الله یې وغواړي نو هېڅوک یې نشي منع کولی څه چې به کېږي هغه به کېږي او کوي به الله او څه چې به زموږ نه لرې کېږي مصیبت یا غم سخته هغه به د الله په اذن سره لرې کېږي او الله به یې لرې کوي چې دا دې نظریه وه او دا دې عقیده وه نو ژوند به دې ډېر په ارامي ډېر د سکون ژوند به تېر کړي ډېر د خوشحالۍ ژوند به تېر کړي چې بھئی په عرش باندې یو رب دی او هر څه د هغه په لاس کې دي د هر څه هغه لیکلي دي او هغه باچا دی هغه مالک دی هغه د هغه سره دي ماله به بابا څه نقصان راکړي او تعویض به ماله څه نقصان راکړي او کوډ او منتري به ماله څه نقصان راکړي چې هغه الله نه غواړي ماله نقصان راکول او چې هغه الله ما باندې یو سخت راولي نو څوک به منع کړي قرآن کې ځای په ځای د ایتونه شته زه هغه ایتونه له نه ځمه بیا به رانه وخت ډېر زیات ولګي او موږ نورو درسونو کې دې ښه وضاحت کړی دی او په دې کتاب په شرح کې به ښه راشي خو دا یو خبره مې تاسو ذکر کړه فایده چې په دنیا کې چې څومره هم شرک دی نو دا یا د نیکانو د ارواحو سره تعلق ساتي او یا د ستورو د ارواحو سره تعلق ساتي د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وی وآخر الرسل محمد صلی الله علیه وسلم اولنی پیغمبر څوک دی نوح علیه السلام دی اخرنی پیغمبر هغه محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه بعد پیغمبر نشتی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم شوی دی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیرنی پیغمبر دی څوک چې دا عقیده ساتي چې د پیغمبر نه بعد بل پیغمبر راتلی شي نو دی په دې عقیدې سره کافر کیږي ځکه چې د منکر شو د قرآن نه او منکر شو د حدیثونو نه اوس که څوک چې عیسی علیه السلام چې راځي نو عیسی علیه السلام به حیثیت د امتی راځي عیسی علیه السلام به حیثیت د امتی به راځي به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې امت کې دننه راځي دا نه چې هغه به یو نوی پیغمبر راځي او په هغه به یو نوی کتاب نازلېږي او بل شریعت به راوړي دا خو نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې دا خبره ذکر کړې ده چې عیسی علیه السلام چې راشي نو هم په هغه څه به فیصله کوي کوم څه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړي هغه قرآن او حدیث دی قرآن او حدیث به فیصله کوي صلیب به ختموي
خنزیر به ختمی ټول د دې زموږ د شریعت مسلې دي نو آخرنی پیغمبر چې په هغه باندې د نبوت دروازه بنده شوې ده هغه څوک دی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم آخرنی امت هم دغه امت دی زموږ نه بعد قیامت دی زموږ د دې امت نه بعد قیامت دی او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي موږ وروستني یو او د قیامت په ورځ اولني یو یعنی اولنی امت چې حساب کتاب به کېږي هغه هم دا امت دی اولنی امت چې جنت ته ځي هغه هم دا امت دی او په حیثیت د زماني په دنیا کې د آخرنی امت دی ټول آخرنی امت دی وایي چې آخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه نیکانو خلکو په شکل چې کوم بوتان جوړ شوي هغه یې مات کړي دي سبحان الله ګوره د شرک ابتدا کوم قوم کې شوی نوح علیه السلام په قوم هم دقه بوتان دا ود او سواع او یغوث او یعوق او نصر په شکل چې کوم جوړ شوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دې بندګي شوې ده ابتدا هلته شوې وه او بیا الله دا بوتان ختم کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې دا خو واضح ده سیرت کې دا خبره بیان شوې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته ورننوتو د فتح په کال نو د کعبې نه چپ چاپېره څو بوتان پراته 360 بوتان پراته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو غش یا یو لرګی ورسره او هر یو بوت به غزارو دا به وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغه باطل ختم شو نو دا غوی مشهور بوتانو کعبې نه چاپېره پراته دا بوتان چې کوم دي دا ود سواع یغوث او یعوق او نصر په شکل چې کوم دا کعبې سره خوا کې نه و بلکې دا په عربو کې تقسیم شوي دا په عربو کې تقسیم شوي کله چې د نوح علیه السلام په قوم باندې طوفان راغی او دا بوتان پکې ورک شو وروسته بیا شیطان بعضو خلکو ته هغه ځایونه ښوولي چې دا بوتان اوس هلته پراته دي او بیا هغوی تلي دا بوتان یې راویستي او بیا د عربو په قبایلو کې تقسیم شوي دي یو بوت پلاني ځای کې دی بل پلاني ځای کې بل پلاني ځای کې دی دا هم حقه بوتان او د کعبې نه چاپېره خو 360 بوتان پراته غټ بوت پکې د دوی هوبل دا د دوی غټ بوت او نور پکې هم ډېر ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم مات کړي او دلته یو عجیبه واقعه یو دوه بوتان پکې وو چې هغه د صفا مروه کې یو ته به عیساف ویلی کېده او بل ته به نایله د عیساف سړی او نایله دا زنانه وه د دوی څه قیسه ده قیسه د دوی دا ده چې کومه علماو ذکر کړې ده ابن اسحاق رحم الله په خپل سیرت کې راوړې ده بدایه نهایه کې شتي د امام ابن هشام په سیرت کې هم دا قیسه شتي چې دا یو هلک و د هغه نوم و عیساف دی په دې نایله باندې مین شوی و د عیساف په نایله باندې مین شوی و نو دا دواړه حج ته راغلي حج خو د پخوا نه دی نو دا دواړه حج ته راغلي و مکې ته او دې عیساف موقع کته چې دی به کله د نایلې سره میلاویږي هلته خو حج و خلک نو چې کله دا خلک آرامي کو او خلک لږ په غفلت کې شو نو دی ورغی د هغې سره ملاقات وکړو په کعبه کې دننه د هغې سره زنا وکړه والعیاذ بالله په کعبه کې دننه نو دوی په کعبه کې دننه الله مسخه کړو او کاڼي ته جوړ شو په کعبه کې دننه ته الله کاڼي جوړ کړو کله سهار خلک رالو وکتو چې دا خو عیساف ته د نایله ده او د دوی د تصویران چې داسې شوي دي نو دوی دلته څه ناروا کار کړی ځکه الله داسې کړو نو دوی بیا دا راوویستو او بهر یې کېښودو چې خلک بیا د دې نه عبرت اخلي چې وګورئ
دا هغه خلک دي چې په کعبه کې دننه ناروا کار کړی دی. نو دوه دا بوتان پکې هم پراته وو، اساف او نایله. نو شیخ رحمه الله وی وهو الذي کسر صور هؤلاء الصالحین، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې الله سبحانه وتعالی دغه بوتان ختم کړي دي. صور هؤلاء الصالحین، تصویران د دغه نیکانو خلکو. لږ ساعت مخکې ما دا وویل چې هغوی محض د دې تصویرانو بندګي کوله. څه عقیده وه د هغوی؟ ارواح د دې نیکانو. اصل مقصدي خبره د هغوی دا وه، یعنی صرف په بوت باندې څه کوي، صرف کاڼې ودروله په دې څه کوي. خو د هغوی دا نظریه وه، دا عقیده جوړه شوې وه چې د دې نیکانو خلکو دا ارواح راځي او په دې بوتانو کې ورننوځي. لکه نن سبا زمانې چې کوم مشرکان دي هغوی هم دا قیسې کوي، وایي دا بزرګان چې په دې قبرونو کې کوم پراته دي د دوی ارواح راځي وخت په وخت، وایي د دوی ارواح وخت په وخت راځي. همدغه نظریه د هغوی وه. هغوی به وایي د ارواح راځي او دې بوتانو ته او دې تصویرانو ته ورننوځي او زمونږ دا خبرې اوري او زمونږ دا حاجتونه هغه رسوي الله ته، نو ځکه موږ دوی ته پراته یو. شیخ رحمه الله وی اوس دا ډېره خوندوره خبره ده. اوس که څوک دا ووایي چې دا خو د هغه زمانې مشرکانو کافرانو، سره کافرانو، سره کافرانو، د دې زمانې مشرکان ته دوی ته دا خبرې ولیکې. د دې زمانې مشرکان خو عبادتونه کوي، تاسو ورته مشرکان وایي، هغوی خو عبادتونه هم کوي. شیخ وی ارسله الله الى اناس یتعبدون، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله کوم مشرکانو ته رالیږلی و په هغه ټیم کې چې کوم مشرکین قریش، وی دا داسې خلک و چې د الله بندګي به یې کوله. چې خبره ته واضح شي، دا ډېرې قیمتي خبرې دي. ګورئ لکه اکثر عوام په دې خبره باندې نه دي پوه چې ته ورته وایې لکه دا کار د شرک دی او دا کار د مشرکانو. وایي څنګه خو کلمه وایي، هغه خو وایي مونځ کوي او ته وایي چې عقیده د شرک ده. هغه وایي صدقې ورکوي، ته وایي چې عقیده د شرک ده. هغه زکاتونه ورکوي، ته وایي عقیده د شرک ده. د دغه اشکال د وضاحت دپاره واوره، شیخ وی الله دا پیغمبر داسې خلکو ته رالیږلی و چې هغوی عبادتونه کول که نه کول؟ کولی. او په دې باندې بېشماره دلایل دي چې هغوی عبادتونه کول. هغوی به روجې هم نیوي، منځونه به هم کول، دعاګانې به هم غوښتې، حجونه هم کړي دي، زکاتونه به هم ورکول، صدقې هم ورکړي دي، خپلوانو سره به خپلولي هم ساتله، قربانیانې به هم کولې، طوافونه به هم کول، اعتکاف به هم کو، د طهارت خیال به هم ساتو. مشکل په هغو کې څه و؟ د الله خالص بندګي نه کوله. پټه مسله د قضیې کوه چې د الله خالص بندګي نه کوله، نور عبادتونه خو یې کول. د دې نه دا خبره واضحه شوه که ډېر هم عبادتونه کې چې څو پورې د الله خالص بندګي نه یې کړي، دا عبادتونه ته فایده نه درکوي. لکه طهارت ته دا وویل، شیخ هم دا ویلي دي ویحجون ویتصدقون، وی حجونه به هم کول، صدقې به هم ورکول. زه به تر دې نه زیات یو څو مثالونه ذکر کوم، ما خو صرف حج او صدقه ویلې. طهارت په باب کې وګوره، عربو کې دا مشهوره وګوره طهارت، چې کله به څوک د جنابت په حالت کې نو چې ځان به نه و پاک کړی، خلکو خواله به نه راتو. او ځکه په عربۍ کې دغه انسان ته دا غسل چې پې لازم شي ده ته څه وایي؟ جنوب. ولې جنوب ورته وایي؟ چې دی د خلکو نه او د عبادت نه لرې شي. دې کې معنی د بعد پرته لرې کېده. نو کله چې دی د جنابت په حالت کې شي نو د عبادت نه څه شي؟ لرې شي. ها بلکې په هغوی کې دا هم وه چې زنانه باندې به د حیض بیماري راغله، د هغې نه بعد بلامبل بیماري چې به ختمه شو که نه، بیا به غسل کو. په دې کې مشهوره قصه ده د عربو تاریخ چې کومو کتابونو راغسته، په کې بعضو کې دا قصه شتي چې یو زنانه وه،
هغه د خپل خاوند سره په سفر باندې روانه او د دوی سره لږې اوبه وي دواړو سره اوبه وي خو اوبه څه وي لږې وي د سفر په دوران کې دې زنانه حیض ختم شو لاړه غسل یې کو هغه اوبه یې راواخېستې په هغې غسل وکړو نو هغه اوبه دومره هم نه وي چې دې پې خپل غسل پوره کړی وي هغه لږې اوبه هم ضایع کړې او بیا دواړه تږي ناست اوبه ورسره نه وي او داسې ویله کېږي چې بیا دواړه مړه شي د تندې د لاسه دواړه په صحرا کې مړه شي ځکه مشهور شاعر دی فرزدق هغه د یو سړي بدي بیانوي په یو شاعرۍ کې نو داسې ورته وایي وکنت كذات الحيض لم تبق ماءها ولا هي من ماء العذابة الطاهر ته وایي د هغه زنانه په شانې عکس ته وایي په شاعرۍ کې وایي ته د هغه زنانه په شانې چې نه د سکو دپاره اوبه پرېښودې او نه په هغه اوبو باندې بدن پوره پاک شو یعنې د هېڅ هم نه شوې زنانه څه فایده وکړه غسل یې پوره نه شو بل طرف ته څه چلو شو د سکو اوبه هم ختمې شو دواړه مړه شو د دې نه دا واضح کېږي چې عربو کې پخوا دا طریقه وه چې هغوی به د حیض د هغوی زنانې چې به کله د حیض نه پاکې شوې نو بیا به یې غسل کوه دغه شان به هغوی روجې نه وي لکه حدیث کې ښه واضح راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی ان قریشا كانت تصوم عاشوراء فی الجاهلیه قریشو د جاهلیت په زمانه کې کومه روژه نیوه عاشورا دا روژه به یې نیوه ښه هغوی به مونځ هم کوه خو د هغوی هغه مونځ څنګه و بعضو کتابونو کې تذکره راغلې ده هغه مانځه کې به صرف رکوع او ذکر او دعاګانې به وي دې ته به هغوی مونځ وي خو دا سجده او زموږ په دې طریقه باندې دا مونځ دا نه و خو داسې به کول الله ته به ودرېږو لږ به ټیټ شو دعاګانې به یې غوښتې ذکر به یې کوو د الله دې ته به هغوی مونځ وي دا کار به یې کوو اعتکاف به یې کوو اعتکاف به یې کوو او په هغې باندې حدیث دلیل دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عمر بن خطاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله انی نذرت فی الجاهلیة ان اعتکف لیلة فی المسجد الحرام ای د الله پیغمبره ما د جاهلیت په دور کې دا منښته کړې وه چې زه به اعتکاف کوم یوه شپه په مسجد حرام کې څه مطلب شو دی چې هغوی کې اعتکاف و ښه دغه شان په هغوی کې صدقې وي په هغوی کې څه وي صدقې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راغی د غار حران او جبریل علیه السلام پسې راغلی اول پیر ورته وحي وکړه راغی د چا خواله د خدیجې خواله که ناغې ورته څه ووایي کلا والله لا یخزیک الله ابدا الله به چېرته تا نه خرابوي چېرته به تا نه شرموي انک لتصل الرحم ته خو خپل ولیانې ساتې وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقري الضیف ته خو د خلکو سره مرستې کې په خلکو خرچې کې د میلمه میلمستیا کې الله به تا نه خرابوي نو د هغوی سره هم ګوره دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو نبوت نه میلاو شو خدیجې رضی الله عنها ورته دا خبره وکړه چې نه نه الله به تا نه خرابوي ته خو صدقې ورکړې ته د خلکو خیال ساتې معنی دا چې دا په هغوی کې مشهوره خبره وه دا په هغوی کې ښه مشهوره ښه دغه شان ذکر او اذکار به یې کول الله به یې یادو حج او عمره دا خو مشهور دي حج او عمره خو به هغوی کول دا ښه واضحه خبره سره د دې مسلمانان وګڼلی شو موحدینو نه ولې شرک وی کو ولې خالص د الله بندگی نه کوله بندگی کوله د الله لکه داسې به څوک نه وایي دا کتاب چې دی کشف الشبهات چې په دې باندې صحیح پوه شوي که نه نو ډېرې مسلې به ته واضح شي که څوک تا ته دا وایي چې پوخانو مشرکانو د الله بندگی نه ده کړې او نن سبا چې ته کومو ته مشرکان وایي هغوی د الله بندگی کوي مونځ کوي ګوره صحیح د دربار او درګاه کې پروت دی قبر ته سجدې لګوي خو مونځ هم کوي صدقې ورکوي کلمه وایي حج لځي عمرې لځي الله یادوي ته څنګه وایي چې دا دواړه یو شان دي نو جواب یې څه دی
د مکې مشرکانو به هم د الله بندګي کوله. که د الله بندګي کولو نو مشکل څه دی؟ د الله په دې بندګۍ کولو کې هغوی خالص نه وو. د الله سره سره نورو ته به هم چغې والې، د نورو هم بندګي کړې ده. دا هغوی کې مشکل و، او دا مشکل نن سبا هم دی. د چا چې شرکي عقیده ده کائنا من کان، هر څوک چې دی وایي زه کلمه وایم او لمونځ کوم او روژه او حج هر څه وایم، منم چې دا هر څه ته کې د الله بندګي کې، خو بندګي د الله دپاره خالص نه کې. مؤمن موحد مسلمان هغه دی چې هغه بندګي صرف او صرف د چا دپاره کوي؟ صرف او صرف د الله دپاره کوي. د مکې مشرکانو لمونځ کوو که نه کوو؟ کوئ. حج کوئ، عمره کولی، صدقې وي، ښه صفات پکې وي، رښتیا به پکې وي، د میلمه میلمستیا به یې کوله، د غیرت بعض خاص صفات پکې وو چې زموږ دین موږ ته وایي ځان کې راولئ. دا ټول کارونه پکې وو. آیا دې کارونه هغوی مسلمانان وګرځول؟ نه، صرف په دې څوک نه مسلمان کېږي. مسله دا راووته چې څو پورې د عقیده د توحید نه وي که نه، الله د نه ذره برابر عمل هم نه قبلوي. او دلیل پې دا دی، دلیل پې دا دی چې راشه وګوره د مکې مشرکانو ته عبادتونه یې کړي دي، الله ځینې ته قبول کړي. ولې؟ ځکه چې هلته عقیده د توحید نه وه. بس کسان موږ ته وایي که موږ نه خفه دي، وایي تاسو دا توحید توحید او توحید او توحید او توحید درس دی او توحید درس دی، په مخه دا خبرې کوي. ولې؟ د هغې وجه دا ده موږ یې دې دپاره کوو چې چېرته زموږ د دې وروڼو، زموږ د دې خویندو، زموږ د دې مسلمانانو د عبادتونه چې ته برباد نه شي. ټول عمر ورته ته د مانځه وې، ټول عمر ورته د صدقو وې، ټول عمر ورته د جهاد وې، ټول عمر ورته د علم د زده کولو وې، ټول عمر ورته د ذکر او اذکار وې. دا هر څه دی که عقیده ورته نه ښایي چې هغه بنیاد دی. که هغه عقیده ورسره نه وي، دا څه چې ورته ښایي دا ټول بې فایدې دي. بیا بلې مسلې له اوس راشي. د مکې مشرکانو د دې نیکانو خلکو بندگی چې کړې ده او د دې بوتانو دا یې څنګه کړې ده؟ دا یو سوال دی. لکه د هغوی سره یو بوتو اللات، العزه، منات، هبل، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، اساف، نایله او داسې بیا ډېر شی بوتانو که دوی د دې بوتانو بندگی څنګه کړې؟ دا یو اهم سوال دی. آیا د هغوی دا عقیده و چې دا بوتان رزق ورکوي؟ نه. په دې دلیل دی قرآن کې، سورة یونس کی دی، او منگا باقی سورة یونس پر تفسیر کی لگی ہے، ہدایت پر کہ منگو ویلو قل من یرزقکم من السماء والارض. اے پیغمبر تپوسو کر دی مشرکانو نا چی تاسو لسوک رزق درکی دا اسمان نو دا زمکی نا، صحیح شو؟ ام من یملک السمع والابصار، سوک دے چی اگر دا غنو دا سرگو مالک تے. ومن یخرج الحی من المیت، سوک دے چی ژوندی د مړي نه راوباسي. ویخرج المیت من الحی، او سوک دے چی مړ د ژوندي نه راوباسي. ومن یدبر الامر، د دې دنیا نظام سوک چلی. فسیقولون الله، دوی به وایي چې الله. درته ډېره علمي نقطه بیانوم، په دې ځان پوه کړئ. ګورئ هغوی ګوره داسې بندګي د بوتانو نه ده کړې چې دا ویلي چې بوتان موږ له رزق راکوي. نه، الله دا خبره کوي، زه خو یې نه کوم. که یو سړی ماته وایي چې ولې ته د مکې د مشرکانو نه خبر ویسې، خو پوخا تېر شوي، موږ وایو که نه خبرې مې ته الله راته ویلي دي، عرش والا ویلي دي. که ته دوی نه تپوس وکړي چې رزق څوک درکوي، دوی به وایي چې الله. نو مطلب چې دې خبره کې دوی څه دي؟ صفا دي. ښه، آیا هغوی د دې داسې بندګي کړې ده چې دوی ژوند موږ له راکوي او دوی مرګ راولي؟ نه، د آیت کې تیر شو. که آیا هغوی داسې بندګي د دې بوتانو کړې چې دا بوتان د دنیا نظام چلی؟ نه. الله اکبر. نو نن سبا به راته داسې مشرکان میلاو شي، وایي زموږ دا بابا او زموږ دا درګاه والا او زموږ دا دربار والا او پلانې او پلانې دی وایي رزق پراخه کوي. ښه، اما تاسو ته قصه ذکر کړې وه د یو کس چې هغه قصه کوله چې لوی ځوان لاړ او د ملک الموت نه ساګانې ټولې
واغستې. نو په هغه ورځ چې څومره مړه وو هغه ټول څه شو؟ ژوندي شو. او روز دا عقیده. یو دا قصه کوله ما په خپله د هغه بیان مې اورېده. وی یو نصرانی ولاړو د غوث پاک سره. غوث پاک هغوی چا ته وایي؟ عبدالقادر جیلاني رحمه الله ته. پښتانه ورته څه وایي؟ لوی ځوان. وی دې نصراني دې عیسایي دې لوی ځوان ته وي چې زمونږ د پیغمبر سره چې کومې معجزې دي هغه خو ستاسو د پیغمبر سره نه وي. هغه ورته چې څنګه؟ وی زمونږ پیغمبر له الله دا طاقت ورکړی و چې مړي به راژوندي کول. عیسی علیه السلام ورته یاده. وی لوی ځوان ورته وي چې د چا په اجازت به راژوندي کول؟ وی د الله. دا خبر خو الله قرآن کې کړې ده. عیسی علیه السلام څه ګوره خپل طاقت نه و، دا معجزه وه. دا طاقت له چا ورکړی؟ الله ورکړی. ها څو اوره خبرې ته خبرې ته غوږ کېده. وی هغه ورته وایي چې زمونږ پیغمبر پرې دا خو ډېره غټه هستي وه. ته مړي ستاسو پیغمبر به مړي ژوندي کول د الله په اذن سره، زه مړي ژوندي کوم په خپل اذن سره، او زه امتي یم. ګوره وایي په خپل اجازت مړي راپاڅوم، الله پکې اجازت نه. اوس د دې سړي دا شرک بدتر دی که د مکې د مشرکانو؟ د مکې مشرکانو چې دا ویلي چې بوتان ژوندي کول او مړه کول کوي نه دي ویلي. او دی وایي دا څوک چې دا قصه کوي، زه دغه نه یادوم. ګورې شیخ عبدالقادر جیلاني، شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله نیک سړی و، موحد انسان. دا قصې په هغه پسې جوړې شوي تړلی شوي دي. خو زه د دې خلکو نظریه بیانوم. دا کوم خلک چې دا قصې کوي، دا کم خلک چې دا قصې کوي، زه د هغوی نظریه او عقیده درته بیانوم. نو د مکې مشرکانو بیا څنګه بندګي کوله دې بوتانو؟ شیخ د هغې جواب کوي ولکنهم یجعلون بعض المخلوقین وسائط بینهم وبین الله تعالی. دوی به عبادتونه کول، د الله عبادتونه به کول. مرض پکې څه و؟ وایي مرض پکې دا و چې بعض مخلوقین به واسطه جوړول الله ته. دا د هغوی مشکل. ښه نو د بوتانو بندګي به څنګه کوله؟ بارک الله فیک. ځکه الله وایي والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کوم خلکو چې د الله نه علاوه نور معبودان نیولي دي. ما نعبدهم، موږ ګوره وایي د دوی څه بندګي نه کوو. دا د مکې مشرکان وایي مطلب ما نعبدهم لعلة من العلل فيهم ابدا. من یعنی دوی کې څه داسې خاص خبره چې موږ د دوی بندګي کوو. نو بیا څه ته پراته الا ليقربونا الى الله زلفى. موږ ته ولې پراته چې موږ الله ته نږدې کړي؟ دا د هغوی شرک دی. داسې نه دي ویلي چې ګوره بوتان رزق راکوي. او سبحان الله هغوی چې به د حج تلبیه وي دقه شان به وي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک. داسې پورې به صحیح وي یا الله موږ حاضر یو، حاضر یو ستا هېڅوک شریکان نشته مګر بعض شریکان شتي. دا بعض کې به څوک یادول؟ بوتان، لات، منات، عزا، دا به یادول. سبحان الله ګوره دا به ووي وی بعض شریکان خو تملکه وما ملک. دغه بعض شریکان چې کوم دي دا هم ستا د باچایي لاندې. اوس دا د هغوی عقیده ده. یعنی یا الله تا سره شریکان نشته، بعض شتي. دا به هغوی بعض شتي، خو دا بعض چې کوم دي دا هم ستا د باچایي لاندې. بیا مشرکان دي. او که نن سبا دي چاته ووایي چې دا عقیده د شرک ته او دا غلطو را به سور شین به شي. دا څنګه
یو سړی د مسلمانانو په ملک کې دی ولې د مسلمانانو په ملک کې یو سړی دا غلط عقیده نشي کېدی غلطه نظریه نشي کېدی او دې ګیرې ته وګوره باز وایي په ګیره د لم سړی موحد کوي چې ګیره یې دی به صحیح د ټیټ عقیدې والا دی ولې د مکې د مشرکانو ګیرې نه وي ښایسته ښایسته ګیرې او دې چې دا عبادتونه کوي او عبادتونو مسله مخکې تېره شو نو مسله په دوی کې دا وه چې د دوی دا ګمان و د دې بوتانو نه به سپارښتونه غوښتو خانوسي چل به کېدو وی ارواح د دې نیکانو راځي دې بوتانو کې ورننوځي هغه به ارواح د نیکانو نه و د چا روح واپس نه راځي چې هغه به دې دنیا ته راشي داسې بهر او ښځې ته هلته به ورننوځي دا قصې نشتي خانوسي چل به کېدو لږ ساعت مخکې ما وویل شیطان به راغی شیطان به راغی او هغه به دوکه کړو بس دوی به کې ښه ورننوتو مخکې شیخ وی دا به وي چې نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده خو ولې تاسو د دې بوتانو نه واسطې جوړوئ وایي موږ غواړو چې دوی موږ نږدې کړي چا ته الله ته دا بله مسله یاده کوي چې هغوی ګوره ملحدین نه وو ملحدین نه وو څنګه الله یې منو او دیم ارمانو چې موږ چا ته نږدې شوې موږ الله ته نږدې شوې خو طریقه څه ده غلطه ده نو دې ځای کې ته یو بله فایده ذکر کړم بعض څه وایي وی خلق پریدا عربو کی بعضو عربو کی دا خبر مشهور ده ادعی المخلوق للخالق مخلوق خالق ته پریدا د دې څه معنی ده مخلوق خالق ته پریدا الله مو سره ګوري چې څوک څه کوي کوي حساب څه کار دی نو بعض دا وایي هیڅ هم مه وایه چاته هیڅ هم مه وایه چاته هیڅ چاته دا مه وایه چې ستا دا کار غلط دی پرېږده چې دا خلک لیږي د ټولو منزل وي یو دی د ټولو منزل څه دی یو دی خو لارې بدلې دي نو ته یې ولې تنګې موږ جواب کې دا وایو چې منزل خو د مشرکانو هم دا و چې موږ ځان نږدې کوو چا ته الله ته او موت هم کوشش کوو چې ځان نږدې کوو چا ته الله ته خو لاره به م هغه لارې کومه لار چې پیغمبر خوري بله لار نشته دا خبر هم چې دا اورېدلی که نه یو منزل یو دی خو لارې څه دي لارې جدا دي پرېږده وایي هره لار هلته ځي چا ویلي چې هره لار هلته ځي چې هره لار دغه منزل ته ځي بیا د پیغمبرانو د رالېږلو څه مقصد دی د دې قرآن د نازلېدو څه مطلب دی د دې علماو څه مطلب دی ولې موږ ځان داسې ستړی کوو ولې موږ وایو پیغمبر دا کار کړی دی نه دی کړی دا کوه دا مه کوه چې هر لار ته رسۍ دغه جنت ته هر لار ته رسۍ پیغمبر ته هر لار رسۍ ته الله ته بیا خو بس چې څه کوې کوه نه هر لار دې نه رسي اهدنا الصراط المستقیم یا الله وښایه موږ ته لاره نیغه ښه الله وایي ولا تتبعوا السبل په یو لار پسې روان شي په ډېرو لارو پسې مه ځئ مطلب دا چې د حق لار یوه ده ډېرې نه دي منزل یو دی لارم یوه ده کېدی نشي چې د یو سړي د منزل د الله طرف ته وي جنت ته وي د الله رضا غواړي او بل سړی هم دغه غواړي او بل هم دا غواړي او بل هم دا غواړي او د ټولو دې لارې جدایي او دوی هلته ورسي لاره یوه ده او هغه لار د کومه لار چې الله د پیغمبر په ژبه موږ ته ښوولې او په قرآن کې ښوولې ها یو سړی راغی او د شپې په 12 بجې اذان وکړو جومات کې او خلک رالو به اقامت وکړو لمونځ وشو لکه ولې خو الله ته نزدېکت مقصد دی که نه الله ته نږدې کېده څه دي مقصد دی موږ پکې دا یو شپږم مونځ یاد کړو چې الله ته نږدې شو سندرې خو پکې موږ نه وایو تلاوت به کېږي جړاګانې به وي دعاګانې به وي
سجدې به یي رکوګانې به یي ټولې موږ پوره کته نو جواب صحیح ده د الله رضا لټول مقصد دي خو لاره دې څه ده غلطه ده لکه دا بعض وایي لکه ما یو پیر یو کس سره خبرې کولې د مانځه پسې چې دا زموږ په دې ملکونو کې اجتماعي دعاګانې کې دا نشته د بدعت دي که نفلي مونځ پسې کوي که فرضي پسې کوي د امام چې راوګرځي او دعاګانې غواړي نو هغه مولوي صاحب ما ته وایي چې نو دې کې څه چل دی لکه وایي زه تاسو وابیانو ته حیران یم دې کې څه دي یو مولوي صاحب لاس اوچت کړو وی الله مسلمانانو به ټولو پې امین ووایي په دې کې څه دي اوس دا خبرې چې دی عوامو تو کې د عوامو وایي نو دا دې کې څه دي خو دعا ده نو بېده وی دعا چې زه یوازې غواړم دی یوازې غواړي هغه یوازې غواړي د دې زور به ډېري که نه چې دا ټول په شریک امین وایي او په دوی کې یو ولی الله بزرګ ناسي او د هغه دعا قبوله شي د دې به زور ډېر نه خوا کې هغه سره یو څلور پنځه مریدان ناست وي هغه داسې وخوځېدو چې بهی زموږ مولانا صاحب خو مذاهب ور وویشتو ما دې کې زور ډېرې وي ما د سهار د سنتو باره کې څه وایي دا خو بلکل پیغمبر نه دي پرېښودي ما تاسو خو لا دا مو وایي چې فرض مونځ ولاړي بیا به هم کې دا خو لا ما تاسو پکې دومره یعنې په دې مسله کې ورننوتي یې اوچت عبادت ته ما یې که نه وایي هاو نو ما یې څه دی خیال دی چې دا اوچت عبادت د دې سره یو نوی کار وکړو چې ښه اوچت شي وایي څه ما هسې موږ د سهار مانځه جمعې له راځو که نه راځو نو دې مولوي صاحب ته ما یې ووایو چې دې سنتو کې دې موږ له جمع راکوي د جمع یو مونځ په څو دی 20 باندې دی 20 درجې غوره دی یوازې مانځه نه سنت هم وشو 20 درجې فضیلت هم موږ ته میلاو شو په جمع کې ولاړو سهار نه مې دا کار شروع نه کړو ما ته داسې کتو ولې پیغمبر کړي دي څه زه ما ته کتو نو مې ویل ستا د پیغمبر کړي دي څه ته چې دا وایې چې اجتماعي دعا کې زور دی نو دلته فرضي په جمع په مانځه کې هم زور دی راځه د سهار د سنت جمع سره کوو مني وایي نه یې منم نو مې دغه څنګه مني خو صفا ووایه چې په کتاب کې راغلي دي ځکه یې مني پلار نیکه درته ښوولي دی ځکه یې مني د مولوي صاحب نه مجبوره یې ځکه یې مني دلیل ملیل در سره نشتی که دلیل باندې خبرې خو ما راته ووایي که نه که ته دا وایې چې دې کې زور ډېر دی نو راځه د جمع په دې مانځه کې هم زور دی دا سنت هم جمع سره کوو نه یې کې بیا دېس کوئی پیغمبر نه ده کړي د مکې مشرکانو هم ځان نږدې کو چاته الله ته خو لارې څه وه لارې غلطه وه او ملحدین نه وګورئ ښه یعنې د الله نه منکر نه و الله یې منو بلکې دی کوشش و چې موږ الله ته ځان نږدې کړو خو لاره غلطه خپله کړې وه او دا به وي ونريد شفاعتهم عنده موږ د دوی نه څه غواړو چې دوی زموږ دپاره سپارش وکړي د چا په دربار کې د الله په دربار کې مثل الملائکه وعیسی ومریم واناس غیرهم من الصالحین دا څوک به واسطه کول شیخ مثالونه ذکر کړي دي وی ملائک عیسی علیه السلام مریم علیه السلام او داسې نور وی نیکان خلک دا به الله ته واسطه کول او دوی ته به چغې والي ها بله فایده ته ذکر کوم دا خو را روانه ده زه پرېږدو انشاءالله دا مسله په دې کتاب کې روانه هلته خپل ذکر به تفصیل سره ذکر کوم شیخ مثال ذکر کړی دی مثل الملائکه څوک ملائک عربو کې بعض داسې خلک وو چې د هغوی د عقیده و چې د ملائکو والعیاذ بالله د الله لوڼه دي او دا به یې وي چې د ملائکو ارواح او روحونه دا هر ځای کې خواره دي نو چې کله هم څوک دوی ته رامدد شوی دوی ته چغې وایي نو دوی وله جواب ورکوي د ملائکو ګورې هغوی شکلونه نه جوړ کړي بوتانو په شان د ملائکو بندګي به هغوی دقه شان کوله لکه څنګه چې به
انسانانو کې چې کوم نیکان خلک وو د هغوی به یې بوت جوړ کړی او د ستورو به بوتان جوړ کړي شکلونه به جوړ کړي خو د ملایکو به یې شکلونه نه جوړول ولې ځکه چې هغوی د ارواح خواره دي هر ځای کې دي او د دې سره چې تعلق جوړی د ملایکو د ارواحو سره نو هغوی ووي هغه په دې طریقې سره چې د ارواحو بندګي وکړي دوی ته چغې ووایي که دوی چې به کله چغې ووالي ملایکو ته جواب به چا ورکو پیریانو دوی به چغې چا ته ووالي ملایکو ته جواب به پیریانو ورکو دوی به وګوره ها ملایکو به اوري که نه هغوی دا وی چې ملائک هغه پاک ارواح دي او دې کې خو شک نشي دا اتفاقي مسله ده چې ملائک کوم ارواح دي پاک بندگان دي د الله مکې مشرکانو به هم دا وی دوی د سره ګناه نه ده کړې دا الله ته ډېر نږدې دي ځکه موږ دوی ته چغې ووو ګوره غټ اشکال او لوی اشکال دا دی د دې غلطو عقیدو والا سره وی پلاني چې ډېر نیک عمله دی پلاني څه دی نیک عمل ښه نو صحیح د نیک عمل خو د هغه خپل عمل د هغه دپاره دی او ستا عمل ستا دپاره ته د هغه عمل ته ډډه لګې وی پیر بابا څه و نیک عمل و که بد عمل و بزرګ وی نیک عمل سړی و ښه نیک عمل و نو بیا آیا یو سړی نیک عمل دی نو ته به د هغه عبادت شروع کې یو مخلوق د الله بندگی کې الله ته نږدې دی نو ته به الله ته رسې طریقه خو دا وه چې ته پیر بابا او پلانې بابا او علانې بابا دا نیکان خلکو د الله بندگی کوله ته د دوی په نقش قدم روان شه د الله بندگی کوه په صحیح طریقې سره الله ته ځان نږدې که پیر بابا ښه سړی و ده ورته هم ډډه لګولې او دی وی مه چیړه مه چیړه ولې ځکه چې وی دی د پلاني بابا په نوسو کې دی سلسله صرف په بابا صاحب نه ده ولاړه که بیا کتم اثرات راغلي دي ښه سړی و بس کافي ده نوسي چرسیان دي بنګیان دي غله دي ډاکوان دي که هر څه دي خو دا د بابا صاحب نوسي دي دوی خپل بیا دانی دي او د دوی خپل حساب دی چې راشي هغه بول ورکوي او که دې ورنه کړو ځان دې په دغه کې ورواچو جاښه کې دې ورواچو بعضو علاقو کې به یو کس ویني یو سوټی بوټی به ګرځي بېدینه سړی به روان وي کور ته به وروټه کوي دوی وله دانې مانې راوباسي ورکوي ولې دا غلی شوي تباه به شي دا د پلاني صاحب نوسی دی د ده حق دی دغه سوټی بوټی به یاد کړي دغه بېدینه به یاد کړي وایي د ده جي حق دی څه جي حق دی ځکه یو ملګري قصه کوله وایي زمونږ کلي ته کسان رالو ګرځېدو په دې دروازو باندې ورونه یې ټکوله وایي مولوي صاحب ته خبر شو ډېر نر مولا دی وایي زموږ جومات کې چې کوم وایي ډېر نر سړی وایي موحد وی چې څه چلی خلکو ته چې کسان ناګري دي ملنګان غونته کې دي ګرځي را ګرځي وی اواز ورته وکړی راولي چې راوستي دي نو هغه کلي هغه خلک خو د مولوي صاحب نه عقیده زده کړې وه عقیده ډېره حده پورې ښه وه او اکثر موحدین دا خلک هم راجمع شي وایي څه کوئ دلته څه در راغلي یې څه چل دی وایي جي مونږ اولاد ورکوو مونږ اولاد والی وو بچی ورکوو وی مولوي صاحب ورته وایي چې دا کار خو د الله نه و تاسو ته یې وله کړی د کوم وخت نه تاسو ته وله کړی قرآن کې خو الله وایي چې یهبو لمن یشاء اناثا ویهبو لمن یشاء الذکور الله خو دا ټول کار زما په لاس کې دی تاسو سره څه دلیل شته چې تاسو ته یې واله کړی ګډ وډ غریبانان داسې شو چې ځمکه او اسمان پې یو شو کلیوال پسې راجمع شوي که د نن نه بعد هم دلته ولیدی که نه نو داسې حال در سره کوو چې چا در سره کړی دی وتښتي وي هغسې دغه چې وایي کم راغلي وو دوی یو بابا یادو چې دا د هغه نوسي دی وایي دوم یعنې سلسله ولاړه نه ده او دا خو زمونږ دې دور کې خبره په نوسو کې ده وروسته به په څه کي
په کړوسو کې بیا قصه چلیږي او دا دومره مالدار دي دا د دې باباګانو دا نوسي موسي نه دي ښه مالدار او دوی سره سیکورټي او غټ غټ ګاډي او بټې غټ غټې بنګلې او دې غریبانو مال دی خو مال د موحدین هم نه دی ګورئ د پاکو عقیدو والا مال نه دی هغه چې کوم د دوی په دې جال کې راغلي دی د هغوی مال دی الحمدلله زموږ نه یې څوک داسې نشي وړی د الله په نوم ځان هم قربانو الحمدلله او د پلاني صاحب نوسې او د پلاني صاحب نوسې نو موږ هم د چا نه کم نه یو موږ هم د آدم علیه السلام په اولاد کې یو سم خیال دی د چا نه کم یو زمونږ نیکه واستا نیکه پیرو او زمونږ نیکه څه و پیغمبر و موږ څه کم یو تا نه تا له درکوو موږ له راکړه نو دا د جهالت ته خبرې ولې جي ځکه چې وایي دوی د هغه سره تعلق دی نیک سړي سره نیک سړی د ځان له دی د هغه خپل عمل دی ستا خپل عمل په دې باندې به خبره ودرو خو چې تاسو ته یادوي چې مثل الملائکه وعیسی ومریم نیکان خلق سوکو مثال ملائک عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام په دې به خبره ودرو ان شاء الله دې نه به خبره شروع کوو الله سبحانه وتعالی زمونږ عقیدې د شرک او خزعبلات او بدعات او خرافاتو نه پاکې ساتي او الله سبحانه وتعالی په دې توحید باندې موږ د مرګ پورې قایم او دایم لري او دا ډېر فایدهمند درسونه دي کوشش کوئ چې دې ته حاضري کوئ او بیا ملګرو ته بیانوئ خلکو ته نشر کوئ دا د عقیدې مسلې دي او بنیادي مسلې دي الله دې به موږ پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين